असलामुअलैकुम 15 फरवरी په 1985 چې دی کراچۍ چې ناظم آباد چې دی یعنی دالته یوه چورنګۍ وه او دغه چورنګۍ باندې ټریفک نوې بتۍ هم لګولې وې. نو دالته دوه مینی بسونه دومره تیز رفتاري سره راتله چې یوه دا کوشش کاو چې زه مخکې لاړ سم او بل دا کوشش کاو چې دغه ځای ته مخکې زه ورسېږم. نو د ټریفک خلاف ورزي خو یې وکړه، خو دغه چوک ته دومره تیز راله چې دالته منامخ ورسره سر سید ګرلز کالج و او دغه نه درې ماشومان روډ نه بل طرف ته اوښتېدل. نو دغه بس دی دغو ماشومانو سره ټکراو سو او دالته یوه حادثه وسوله چې په دغې حادثې چې دی یوه ماشومه هلته په موقع باندې جان بحثله او هغه نام چې کوم و بشرا زیدي نومېده. نو دا یوه حادثه سلې وه چې دغه حادثه دی یعنی کراچۍ تاریخي یو موړ ثابت او دغه سره د کراچۍ حالات همیشه دپاره بدل سوله. یعنی چې چمال دغې واقعي خبرو کالج ته ورسېدله نو دغه کالج ماشومان دې ووتل روډ ته او روډونه یې بند کړه او دو دالته احتجاج شروع کړ. نو لږکي ټیم آباده نورو کالجانو زړکي هراله او دغه خلکو دې یعنی کاڼي راخیستل او دغه بسونه یې په ویستل. نو دا یو پرامن احتجاج و چې دغه چې شدت راغی. نو دغه واقعې نه څو میاشتې مخکې یعنی په کراچۍ کې د یو لساني تنظیم هم جوړ سوی و او هغو خلکو د دغې واقعې سربراهي شروع کړه چې هغه چې د یو الطاف حسین نومېده، بل عمران فاروق نومېده، دریم عظیم احمد طارق نومېده او څلورم عبدالستار نومېده. نو دغه جماعت ته به یې ورتیاله مهاجر قومي مومنټ. نو دغه واقعې له وجې نه د کراچۍ چې کوم سیاست و هغه ته د یو نوی سمت هم میلاو سو او کراچۍ سماجي حالات دا ډېر زیاتو سره خراب سوله. یعنی په ایک ټیم باندې د کراچۍ آبادي تقریبا 80 لاک وه، دغه چې د 15 لاک آبادي دی دا په پښتنو باندې مشتمله وه او پښتنو ډېر کاروبار دا په ترانسپورټ چې هم. نو دغه واقعې ته یې داسې تاثر ورکړ چې د کوم ډریور نه دغه حادثه وسوله دا پښتون و او دا یوه حادثه سلې وه خو دغه ته یې لساني شکل هم ورکړ. نو دغه وجې باندې د دغه خلکو ترانسپورټ طرف ته یې مخ واړېده، دو د بسونه هم وسوځول او دو د ډریوران به یې نیولل او په هغو باندې ظلم هم شروع کړ، پښتنو آبادیانو باندې حملې هم وکړلې. نو په دغه اور باندې تیل هلته توی سوله چې چمال یو نامعلوم افراد یعنی پښتنو خلاف یې بینرې چاپ کړې او په کراچۍ چې یې وویشلې. نو دغه 2 ورځې آباده په کراچۍ کې 25 بسونه یې سره وسوځول، په سوونو باندې کسان دغه چې سره مړه سوله او په سوونو باندې کسان دغه چې زخمیان هم سوله. نو په دغه وخت باندې کراچۍ چې تعلیمي ادارې بند کړې او بعض علاقو چې کرفیو هم ولګوله. نو دغه واقعې له وجې نه دی کراچۍ یوې اوږدې بدامني طرف ته لاړه او مهاجر قومي مومنټ د کراچۍ یو غټ سیاسي تحریک هم جوړ سو، ځکه چې په ایک ټیم باندې کراچۍ چې دی 60% آبادي د مهاجرو وه. نو دغو مهاجرو د خپل حفاظت او اواز کونې لپاره دغه مهاجر مومنټ دا د تحفظ وګاڼه او دو د دغه سپورټ هم شروع کړ. نو په ایک ټیم باندې دی بشرا زیدي پلار به دا خبره کوله که چیرې کراچۍ چې امن راشي نو دا داسې ده لکه ما لور چې دوباره زمدی شي. خو دغه حالات له یوه کس نه ډېر مخته تللي وو. جنرال ضیاء الحق نه آباده پیپل پارټۍ ته او نواز شریف ته دغه کراچۍ حالات په ویرسې چې میلاوستلي وو. په 1992 چې دی نواز شریف دغه خلاف اپریشن کلین اپ هم شروع کړ چې هغه مقصد دا و چې کراچۍ چې کوم ټارګټ کلین کېږي او کومې واقعیات کېږي چې دا بالکل پچې ختم سي. نو ایم کیو ایم هلته دا ګڼله چې دا د دو موږه خلاف ورباسلی ده. نو ایم کیو ایم د جناب پور حوالې سره یو سازش شروع کړ چې هغه چې دا و چې کراچۍ د پاکستان نه یو جلا ملک جوړ سي. نو دغه خلاف ډي جي آی ایس پی آر دا خبره وکړه چې دغسې کاغذات او نقشې دا موږ ته مخته نه دي راغلي. نو په هغه وخت باندې دغسې حالاتو له وجې نه دی یعنی ایم کیو ایم چې کوم سربراو الطاف حسین دا د برطانیې ته لاړی او هغه آباده بیا دا دوباره واپس نه راغی. نو په 1993 چې دی ایم کیو ایم او پیپل پارټۍ د حکومت سره جوړ کړ او دو د اتحاد سره قایم کړ، خو دا اتحاد ډېر وخت پورې نه و چلېده. په 1994 او 1995 چې دی کراچۍ حالات دوباره بیا ډېر زیات خراب سلو، یعنی ټارګټ کیلینګ به هم پچې کېده، دالې به جلوسونه پچې کېدل او دالې به دا خلکو جیلو ته هم تلو. او فاروق بټین دا ډوله چې کومه واقعه وسوله نو کراچۍ خلکو چې هغه سره ډېر خوف پیدا سو. په کراچۍ چې دی په یوې شپې چې نه نو رنګي ټاون چې 12 لاشونه دا برآمد سلو، نو دغه لاشو برآمد کونې سره په کراچۍ خلکو چې یو خوف و حراس سره پیدا سو. نو پاکستان چې خو نن حالات ډېر زیات خراب و خو چې پاکستان کوم باره ایمیج و یعنی انټرنیشنل سطح باندې هغه ډېر زیات دغه سره ډیمیج سو. یعنی چې د کوم کاروباریانو هغو د کراچۍ نه خپلې پیسې رکشلې او دا یې بل ځای انویسټ کولې.
نو په 1996 چې دی دا حالات دوباره صحیح شلو خو دالته خو ډېر ناوخته لا و. یعنی دا حالات چې کوم دي دا یو ټریفک حادثې نه شورېدلي وو او دغه حالات د پاکستان معیشت او سیاست باندې دومره اثراندازه سلو چې دغه اثر تر اوسه پورې ته محسوس کوای سلی. نو زه طارق یاسین چې ما تاسو سره دا حالات شیر کړل، تاسو موږ ملاقات کوي په نوې ویډیو کې. السلام علیکم.